د ایران تلویزیون خوږو او معززو مینوالو سلام او مینه مو ومنئ په دې هیله چې ټول به راته ښه او صحتمنده وئ. ملګرو په دغه ویډیو کې معلومات درکوو چې د محمد نبي لوبډلې د 9 پرله پسې ماتو وروسته لومړنۍ بریا په څه ډول سره خپله کړه. نو دغه ویډیو تر پایه راسره وګورئ، لایک او زموږ ایران ټي وي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د استرالیا په بیګ باش تجارتي لیګ کې د محمد نبي لوبډلې میلبورن بالاخره هم خپله لومړنۍ بریا خپله کړه. دا د محمد نبي دویمه او د میلبورن لسمه لوبه وه چې د 9 پرله پسې ماتو وروسته یې لومړۍ بریا په نصیب شوه. دغه لوبه چې د میلبورن او سیډني ټانډر لوبډلو ترمنځ د استرالیا په کنبیریا کې ترسره شوه، په پیل کې د میلبورن لوبډلې پچه وګټله او لومړۍ توپ وهنه غوره کړه. میلبورن په ټاکلو 20 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو 102 منډې وکړې چې پکې محمد نبي 11 نه سوځېدلې منډې وکړې. د سیډني له طرفه لیامبو 2، کریس موریس او نایټن میک انډرو یو ویکټ ترلاسه کړه، خو وروسته لوبه د باران له امله ځنډ ښکار شوه چې سیډني ټانډر ته په 14 اورونو کې 115 منډو هدف وټاکل شو. د میلبورن له لوري ډینکل کریچ 3، محمد نبي سمیت پټیل انډرو پیکټ یوه ویکټه واخیسته. د یادولو ده چې په بیګ باش تجارتي لیګ کې دا د میلبورن رنګ لومړنۍ بریا وه. تر دې مخکې په 9 لوبو کې پرله پسې ماتې خوړلې وې، خو لسمه لوبه یې په خپل نوم کړه. همداراز محمد نبي چې له میلبورن لوبډلې سره یو ځای شوی دی، نو دا یې دویمه لوبه وه.